سلام کلو بخیر سلامت د اختر دی مبارک دا دې هم خان ورک خسته کوچای څومره ځان سینګار کړی دی زه چې ورته ګورم تور بخمل کمیس یې کړی دی وخسته کوچای دوی د چارګل کساب شرافت لیدلی دی دهشت یې نه دی لیدلی پټکی هم تړلی چې د مرور د پلار کور ته هلته اختر تېروي کمیس د کاټن پرتوک د جارجټ جیبونه چې دي هغه د شفون 15 کسان تلاشي کړي دي د چا د جیبه د نسوارو پړی او د چا د جیبه ماته بیړۍ راوتلې ده د ماینې مزدورانو پلار مو د اختر په سهار بې نسوارو بې پیسو ناست دی دوی ماینونه د سونیا غاړګۍ راخیستې دي یوه ګونې پسته یوه ګونې بادام یوه ګونې کاجو یو خوري د پلار موټرسایکل دی پنچر نسی خو دونه مال دی ور وغورځوي اوهو مورکۍ دا یې ته ولې جنګ کوئ دلته خو د ریمانډ هېڅ ضرورت هم نه څه پیښ بیا که چېرته واوښتې کونسلره پام کوه عجب برجو دا یې پکې په دا ګراني وګوره او د 500 روپو 3 بنډله وګوره خسته کوچای څومره ځان یې ښایسته کړی دی زه چې ورته ګورم تور بخمل کمیس یې کړی دی وښایسته کوچای څومره ځان یې سینګار کړی دی زه چې ورته ګورم تور بخمل کمیس یې کړی دی وښایسته کوچای